19 زریزې جمع 17 څو کېږي؟ د دې د پیدا کولو لپاره موږ باید اول په دې پوه شو چې 19 زریزې څو کېږي او 7 لسیزې څو کېږي. نو 19 زریزې که چیرې موږ د زر ولرو نو 19 زریزې به 19 زره کېږي. دا که چیرې زر وي دا یو زر شو، که چیرې دې سره زر نور ولیکم دا 2 زره شو، که یو بل زر ولیکم 3 زره شو، او همدارنګه که همداسې مخکې لاړ شو نو 19 ځلې که زر ولیکم دا به موږ سره 19 زریزې یا 19 زره شي. نو 19 زریزې مساوي شو د 19 زره سره. او ورسره اوس موږ راځو 7 لسیزې څو کېږي؟ نو 7 لسیزې معنا 7 ځلې لس، که چیرې ولیکل شي لس جمع لس جمع لس، موږ 7 ځلې دا لیکلی شو لږ اسانه دی، جمع لس جمع لس جمع لس، نو جمع دا اخیری لس. نو 7 ځلې لس موږ ولیکل یا لس شل دېرش څلوېښت پنځوس شپېته اویا، نو 7 لسیزې مساوي کېږي له اویاو سره. اوس دا موږ سره جمع کوو نو موږ پوهیږو چې دا داسې لیکو 19 زریزې یا 19 زره صفر سلیزې، داسې صفر سلیزې 7 لسیزې او بیرته صفر یویزې، نو دا موږ سره مساوي شو 19 زره اویا سره. همدارنګه موږ که چیرې همدغه عددونو ته د طبقو د قیمت په جدول کې وګورو نو موږ سره 19 زره دي. نو موږ کولی شو چې 19 زره داسې ولیکو چې نهه دلته لیکو، نهه هغه عدد دی چې د صفرونو نه بعد لومړی عدد دی، دا به 19 زره دي، نو دا په زرو کې لیکو، او ورسره یو عدد چې د هغه په لس زریزو کې لیکو، او ورسره موږ سره نور عددونه نشته، نو هغه موږ کولی شو دلته صفرونه ځای پر ځای کړو. دا 19 زره شو. همدارنګه موږ راځو اوس 7 لسیزې لیکو دلته. 7 لسیزې موږ دلته لیکو چې 7 موږ په لسیزو خانه کې لیکو، او دلته ورسره بل عدد نشته دی، نو دلته موږ صفر یو ځای کوو. نو کله چې موږ 19 زره وویلې نو دغه 3 صفرونه موږ په دې زرو طبقه کې دی د دې ښودنه وکړه، او همدارنګه په 7 لسیزې چې ویلې په لسیزو کې هم دا یو صفر په دې لسیزو سره وښودلو. اوس راځو موږ دا دواړه عددونه سره جمع کوو. موږ چې دا کله سره جمع کوو دلته دا دواړه صفرونه صفر کېږي، موږ سره لسیزو کې 7 دي، دا 7 په سلیزو کې موږ سره صفر دی، زریزو کې موږ سره 9 او په لس زریزو کې موږ سره 1 دی. نو دواړه طریقو کې موږ که چیرې د عددونه د زرو زرو په شکل ولیکو او د لسو لسو په شکل ولیکو، او یا دلته د طبقو د قیمتونو په جدول کې ولیکو، دواړو حالتونو کې موږ سره همدغه ځواب په لاس راغی 19 زره اویا. یو بل مثال دی وایي 15 زریزې جمع 22 زریزې دا څو کېږي؟ نو د دې بیا هماغه دوه طریقې دي. اوله طریقه موږ ګورو چې دا 15 زریزې څه شی کېږي. نو موږ که چیرې 10 زریزې ولیکو 10 زره، نو دا به شي 10 زره، دا به شي 12 زره، دا به شي 13 زره، همدارنګه 14 زره او 15 زره. دا چې سره جمع کوو موږ ټول دی نه جوړیږي 50 زره. نو موږ لیکو چې 15 زریزې دا مساوي کېږي له 50 زرو سره، او دا جمع 22 زریزې. نو موږ مخکینی مثال کې 19 زریزې ولیکل، نو که چیرې موږ یو ځلې زر ولیکو یو زر کېږي، 2 ځلې زر ولیکو 2 زریزې کېږي، نو همدارنګه همداسې مخکې ځو نو 22 زریزې موږ سره کېږي 22 زرو سره، نو لیکو چې جمع 22 زره. اوس که چیرې موږ دا دواړه سره جمع کړو نو 50 زره او 22 زره دا مساوي کېږي له 22 زرو سره. نو دا یوه طریقه شوه چې موږ خپلو عددونو ته وګورو او دا ولیکو چې 15 زریزې څو کېږي او 22 زریزې څو کېږي، او بیا یې سره جمع کوو. دوهمه طریقه چې د هغه د طبقو د قیمتونو د جدول طریقه ده. نو دا موږ سره د طبقو د قیمت جدول دی. دلته موږ سره 10 زریزو کې موږ دلته ورسره څو لیکو 15 لیکو، ځکه موږ سره 15
لس زریزې وي. نور ورسره مونږ سره نه زریزو کې څه نه سلیزو کې نه لسیزو کې او نه یویزو کې دلته مونږ ورسره صفرونه ږدو. نو کله چې مونږه لس زره ولوستل 15 یا لس زریزه نو دغه څلور صفرونه دا پکې خپله دی کې شامل شول. نو ځکه دلته مونږه څلور صفرونه کېښودل. بل عدد مونږ سره 22,000 و نو راځو دلته مونږه 22 لیکو. نو مونږه چې کله عددونه لیکو نو کوم عدد چې صفر نه وي هغه ځای پورې مونږ عدد لولو، هغې نه وروسته صفرونه ځای پر ځای کوو. نو 22 مونږ سره عدد شو، 22 زریزې، وروسته ورپسې مونږ صفرونه ځای پر ځای کوو، 1 2 3 صفرونه مونږ دلته ځای پر ځای کړل. اوس که چیرې راشو مونږ دا سره جمع کو نو مونږ لیکو چې دلته 15 او 2 اوه کېږي، دلته 2 په خپله راځي، نور دا ټول صفرونه دلته ورسره کاما علاوه کوو. نو 22,000 زمونږ ځواب شو. د 15 زریزې جمع 22 زریزې ټول مساوي کېږي له 22,000 سره.